کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کو. د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. نن د یکشنبې ورځ د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول میاشتې 21مه چې د 1440 هجري لمریز کال د اوړي یا سنبلې میاشتې له 23مې نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د هرات د مرمر ډبرو د مارکیټ د جوړولو کار شاوخوا 40 سلنه بشپړ شوی دی. څو ولسوالۍ ته د هرات د امر بالمعروف او نهی المنکر د یو پلاوي سفر او د هرات خاف د اورګاډي پټلۍ د څلورمې برخې د دوم پړاو د جوړولو د کار پیل. د هرات خاف د اورګاډي پټلۍ د څلورمې برخې د دوهم پړاو د جوړولو کار چې 40.3 کیلومتره اوږدوالی لري پیل شوی دی. د ریل پټلۍ د دې برخې د جوړولو لګښت له 450 میلیونه امریکایي ډالرو څخه ډیر اټکل شوي چې د کان په بدل کې به ورکړل شي. نور حال په چمتو شوی رپورټ کې. د هرات خاف د اورګاډي کرښې د څلورمې برخې د دوهم پړاو د جوړولو عملي کار پیل چې اوږدوالی 40.3 کیلومتره دی. دا پروژه د لومړۍ مرحلې په پای کې د زندهجان ولسوالۍ په دې سرخ سیمه کې پیل کیږي او د هرات د سمنټو پروژې له لارې د تیریدو سره سم د هرات کندهار لویې لارې سره نښلوي چې د ولایت سنتي ښارګوټي سره برابره ده. کار ما در 3 نقطه آغاز میشه. نقطه اولی ما ختم فاز اول و نقطه دومی سایه کار ما مقابل فابریکه سمنت بعد از پل هاشمی و سایه کار سومی ما که هست در قسمت حسن آباد. در اینجا کار ما عملا بخیر آغاز میشه. د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ مرستیال او د هرات والي په هرات کې د اسلامي امارت د روانو پراختیایي او بیارغونې پروژو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال د هرات خاف ریل پټلۍ له لارې د ترانسپورټ د زیاتوالي په هڅو هم خبرې وکړې. تر غونډۍ تر هرات، له هرات تر فراه او له فراه تر نیمروز زرنج داسې له چابهار سره وسیلې او بیا داسې تر هلمند تر کندهار تر سپین بولدکه په ټولو مسورو سروي ډیزاین روان ده. په دا یوه نیمه دوه میاشتو کې انشاءالله سروي ډیزاین پای ته ورسېږي او که خدای کولی شي د ساختمان کار شروع شي. لکه نن چې موږ تاسې د دې ساختمان افتتاح کوو 40 کیلومتره ساختمان سړک د پټلۍ جوړوو او دا افتتاح کوو. انشاءالله ژر تر ژره به که د الله رضا وه د تورغونډۍ څخه تر هرات او تر کندهار پر دا بل مسیر باندې مو کار شروع شي که د الله تعالی رضا وه. فعلا بهره برداری در منطقه روزنک به سطح 60,000 تن رسیده که واقعا یک عدد بسیار بزرگ است. ما امیدواریم که با همکاری دو جانبه افغانستان و ایران این سطح به سطح 100,000 تن برسانیم و در بخش وارد صادرات هم دستاوردهایی داشته باشیم. به همراه برادران و شرکت‌های در مورد تسهیل روند صادرات از افغانستان با وسیله خط آهن صحبت‌هایی شده. خو د هرات صنعتکارانو هم د پروژې د دې برخې د پیل هرکلی وکړ او د ریل کرښې د توکو د لیږد لګښتونو کموالي کې اغیزمنه وبلل. بسیار مفیده هم به صنعت ما، به تجارت ما و به مردم ما به قیمتی که ارزان میفته. ما پیشتر به دوستا گفتم یک تن باری که از بندر عباس بیاید 150 دلار تا 130 دلار مصرف میخوره، به 30 تا 40 دلار این جنس میرسه. ای به نفع مردم ما و به نفع صنعتکار و تاجر مونه. د یادونې وړ ده چې د هرات خاف ریل پټلۍ چې ټول ټال 225 کیلومتره اوږدوالی لري افغانستان د ایران له لارې اروپا سره نښلوي. د هرات د مرمر ډبرو د مارکیټ د جوړولو کار شاوخوا 40 سلنه بشپړ شوی. دا پروژه د 100 میلیون افغانیو په لګښت په 28 جریبه ځمکه کې د هرات ولایت د یو شمېر مرمر ډبرو د تولید او چاپ شرکتونو لخوا د ګډې پانګونې په بڼه پلي کیږي. نور حال په چمتو شوی رپورټ کې. په هرات کې د مرمر ډبرو د بازار جوړولو چارې 40 سلنه پرمختللي دي. د هرات د مرمر ډبرې بازار د جوړولو پروژې چارې به په څو راتلونکو میاشتو کې بشپړې شي
او ټول به تر یوه چتر لاندې فعالیت کوي. در حدود 3 ماه پیش کارهای عملی از شروع شده که حال در حدود 40% کار از پیش رفته. در حدود 100 شرکت اینجا به حساب نمره بهش توزیع شده که هر شرکت امی تارگت پایین از 10 لک افغانیه که در حدود 100 میلیون افغانی برای ساخت امی شرکت ها هزینه میشه. د هرات د مرمر ډبرو د ټولنې مرستیال دا راز د پروژې د پرمختګ لپاره د اسانتیاو په رامنځته کولو کې د اسلامي امارات په ځانګړې توګه د دې ولایت د والي د ښې همکارۍ ستاینه کوي او ټینګار کوي چې ډیر شمیر هیوادوال چې هیواد ته راستنه سوي دي د پروژې د ساختماني کار په پلي کولو کې هم په کار ګمارل سوي دي. ما در یک جای باشیم هر شهروند میتونه در یک آن واحد همه از اینا رو مثلا جنسای خود تهیه بکنه، به خاطر که ما در یک مارکت کاملی، ولی اگر در داخل شهر پراکنده بودیم وقت مشتری خیلی گرفته میشد، مجبور بود که تمام مارکت بگرده، ممکن در یک روز یک و نیم روز وقتش گرفته میشد. صنعت ما هم صنعت سنگ، حتی ما دیوارایی که شما مشاهده کردیم از سنگای کوهی استفاده کردیم و قرار است که جاده ها از هم سنگ فرش بشه. د پروژې یو شمېر برخوال او د هرات د مرمر د استخراج او تولید شرکتونو مسؤلین هم د دې پروژې د پیل په اړه خوښ دي او ټینګار کوي چې د دې بازار پیل به ډېرې اسانتیاوې راوړي. اینجا یک شرکت شد که داخل میشه مشتری یا کسی که خواسته باشه سنگ از اینجا پرگی میشه، میتونه از اینجا پرگی خوب کنه، سرگردان نمیشه به اینجا و اینجا. واقعا یک ابتکار خوب شده. د یادونې وړ ده چې د هرات د مرمرو د تولید او پروسس څو شرکتونه اوس مهال د ولایت په سنتي ښارګوټو کې په منظم ډول فعالیت کوي. د هرات د امر بالمعروف او نهي المنکر او د شکایتونو د اوریدو ریاست څخه یو پلاوی چې مشري شیخ عزیز الرحمن المهاجر کوله د شینډن، زیرکو، پشتکو او فارسي ولسوالۍ ته سفر وکړ. د دې سفر په لړ کې د هرات د امر بالمعروف او نهي المنکر رئیس د نظامی او ملکی چارواکو با نفوذ عالمانو او سیمیزو خلکو سره په جلا جلا غونډه کې د اطاعت، یووالي او په دنده کې اخلاص، ژبني او مقاومي تعصبات څخه په ډډې کولو ټینګار وکړ. هغه همدارنګه له چارواکو وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي او ښه چلند ورسره وکړي. شیخ المهاجر د ولسوالۍ له مشرانو سره په یوه غونډه کې د یووالي او اتفاق په ساتلو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې د خلکو شکایتونه او ستونزې به ژر تر ژره حل شي. د لومړي ځل لپاره د موټرسایکلونو او برقي مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرسایکلونو د راټولولو شرکت په هرات ولایت کې د شاوخوا 10 میلیونه ډالر په لګښت فعالیت پیل کړ. د اسلامي امارت چارواکي او سوداګر په دې پروګرام کې ټینګار کوي چې په هیواد کې د صنعت او پانګونې لپاره زمینه اوس تر بل هر وخت زیات شوې ده او زیاتوي چې د برېښنایي موټرو کارول د چاپیریال د ککړتیا په مخنیوي کې اغېزمن دی. نور حال په چمتو شوی رپورټ کې د لومړي ځل لپاره د برقي مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرسایکلونو او رکشاو د مونتاژ او تړلو یو شرکت په هرات ولایت کې د شاوخوا 10 میلیونه ډالرو په لګښت فعالیت پیل کړ. د دې وسایطو د مونتاژ د شرکت مسؤلینو دغه کار د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مهم بولي او وایي هیواد ته راستانه سوو کډوالو ته یې ځانګړی امتیاز په نظر کې نیولی دی. یک سه‌چرخ باری 100 تا 120 تا 150 کیلومتر به بستگی امو ولتاژ برقی که مصرف میکنه از صبح تا شب که کار کنه 40 افغانی از اینا داره. نه دود داره، نه مبلن میخوره، نه تل میخوره، هر کس از استفاده کنه. همین سه‌چرخی که شما میبینید که این روزانه 35 40 افغانی این به نفع مردم هم است. یک نفر خواسته باشه از یک مسیر به یک مسیر دیگه بره 50 افغانی به اون نفر که سه‌چرخه داره 20 افغانی میصرفه. د هرات سنتي چارواکو هم د سنت او پانګونې په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې د اسلامي امارت هڅې وستایلې او وی ویل چې د تولیدي لوکو او د هرات سنتي ملکیتونو د پراختیا پروسه اوس مهال ښه روانه ده. په آینده کې د هرات ولایت په سطحه باندې موږ څو شهرکونه یا په اصطلاح باندې هغه صنعتي ساحې د هغو تشخیص کړی دی چې په هغو کې ټول مراحل توی سوي دي. بعضې فلحاله و سرمایه ګزارانو ته د توزیع په روند او د توزیع په حالت کې دي او د بعضو دپاره په روان کې تصمیم لرو چې باید ورته توزیع وکړو. ما امیدوارم که نمرات جدید که توزیع میشه به موترسازی و
به وسایط نقلی مهم توضیح بشه که ما تولید موتر به وطن خود داشته باشیم و دیگه از این خلاص بشیم که ما بعضی مسائل تا همینطور که حال ما به موتر و موتورسیکل به سه‌چرخ و موتورسیکل خودکفا شدیم. ما یک وقت باشیم که به موتر و وسایط نقلیه هم خودکفا بشیم. از تاجرای خوب، از صرافای خوب این تقاضا ما داریم که از این جنس‌های وارداتی دیگه دست بکشن و اینا فابریکه تیار کنم. همینطور که ما امروز جنس‌های خود صادرات میکنیم، اکثر اجناس شرکت صنعتی به کل جهان صادرات میشه، اینا فابریکای تیار کنم که همه جنس اینا صادرات بشه، هم داخلی بشه و هم صادرات بشه. د یادونې وړ ده چې د هرات ښار د هرې ورځې په تېرېدو سره د بېلابېلو تولیدي فابریکو د جوړولو شاهد دی. اوس به هم زما همکار نایب ابیبي تاسو ته د هرات او څو ولسوالیو د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کړي. د لوی او مهربان خدای په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل ته. دوشنبه هرات ښار لمر 9 درجه 19 غوریان لمر 11 درجه 28 کراخ لمر 11 درجه 24 او پشتون زرخان لمر 11 درجه 15. دا هم په پای کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکي. د هرات د مرمر ډبرو د مارکیټ د جوړولو کار شاوخوا 40 سلنه بشپړ شوی دی. څو ولسوالۍ ته د هرات د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو پلاوي سفر او د هرات خاف د اورګاډي پټلۍ د څلورم برخې د دوم پړاو د جوړولو د کار پیل. د هرات د ملي ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا و زموږ د دې مهال خبرونه د ملتیامو مننه. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو